खड़ी हुई और आज़ाद लड़ रही है। दूसरी बात ये कि په 19 دسمبر د صوبې 11 ضلعو د ځایي حکومتونو ټاکنو کې برخه اخیستونکو لسګونې میرمنې راغونډې شوې د دغه پروسې په بېلابېلو اړخونو خبرې کولې دې کې ځینو ګیله کوله چې الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د وړاندې نه ټاکنو کې برخه اخیستونکو زنانو کم باقاعده تربیت نو کړی نو ځکه زیاتره زنانه ټاکنو نه پاتې شوې لکه د نوخار ضلعې اکوړي سره تعلق لرونکي راحت بیګم چې ډیوه ته وایي کور د طرفه ماته هیڅ قسم څه مسله نه وه څه دغه نو خو بس د مسله پکې دا راغله چې هغوی تاریخ ډېر شاټ ایښی و الیکشن کمیشن او چې ما هغې دپاره څو تیاري کول او نامزدګي کاغذونه مې جمع کول نو ما نه تاریخ لاړو په دې وجه باندې زه د الیکشن نه پاتې شوم دغه بله میرمن نگار رؤف وایي د وخت د کمی له امله مې کاغذونه جمع کړل خو ټولو رایو ورکوونکو سره رابطو کې ناکامه یم دا ټیکټ د جمع کېدو هغه ټایم چې و یا د کاغذات نامزدګۍ ټایم چې و ډېر زیات شارټ ټایم و او چونکې زه آوټ آف سټي وم نو ما ته چې بیا پته ولګي دا چې لاست ډیټ کې صرف 3 ورځې دي بیا زه رالمه ایمرجنسي کې هغه آفیس یو آفیس او بل آفیس هغه کاروایي ټولو نه غټه مسله ما ته دې ټایم کې هغه وه دغه ورځ د غونډې قربانه د عورت فاونډیشن ځایي مشره میرمن شبینه ایاز وایي د ټاکنو پریکړه حکومت او الیکشن کمیشن تادی کې کړې وه تر دې چې د ټاکنو د چارواکو یعنی ریټرنینګ افسران هم تربیت نو شوی وایي ځینو ځایونو کې ریټرنینګ افسرانو په عمومي چوکۍ د زنانو کاغذونه مسترد کړل یو زنانه جنرال الیکشن باندې خپل سیټ باندې نومینیشن پیپر فایل کړ نو الته ریټرنینګ هغې افیسر هغې ته وایي چې ته دا نه شې کولی ته به د زنانه سیټ باندې کوې بیا موږ د الیکشن کمیشن هغې موږ ته وینا وکړه بیا موږ د الیکشن کمیشن اسلام آباد سره خبرو بیا هغې نوټیفیکیشن جاری کړو خپل ټول ریټرنینګ افیسرز ته چې زنانه چې کوم دی هر سیټ ته ودروي شي نو دا مسله چې کوم دی ډېر پکار دی چې الیکشن کمیشن په مخه راشي چې هغې څه تیاریانې وشي زیاتۍ دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو حکومت او انتخابي کمیسیون مشران ناست دي کمې غلطۍ چې د ټاکنو لومړۍ پاڼۍ کې وشوې هغه به را روانې پاڼۍ کې نه تکرارېږي باید ووایو په 19 دسمبر کېدونکو ټاکنو کې د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخې د رایو ورکوونکو شمیره 1,46,000 پورې ښودل شوې ده چې پکې 50,53,000 زنانه رای ورکوونکي هم شاملې دي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور